کېږي چې مشهور صحافي یوسف جان چې کوم دی دا وفات شو. دا دروغ دی او که رښتیا دی دا ټول حقیقت در سره دې ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو ګوره نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم، امید لرم چې ټول به روغ وجوړي. ملګرو دا څو ورځې نه په فیسبوک باندې دا ویډیو ډیره وایرل روانه ده چې یوسف جان لره چې کوم دی دا وفات شو. د دوی په ګاډي باندې فایرنګ وشو او دا وفات شو. ملګرو د ټولو نه اول چې دا ویډیو دا کومه ویډیو تاسو ته په سیټ کې ښکاري، دا ویډیو ما چې هم وکاته زه هم ډېر پریشان کړم او ډېر خفه شوم. مونږ ویل چې یاره د پښتنو خدمت چې چا کولو، د غریبو خدمت چې چا کولو، هغه لاړو. خو چې وروسته مې دا ویډیو مکمل وکاته چې ګاډی مې وکتو دا د یوسف جان لاله ګاډی چې کوم دی نو په تمنیل باندې داسې لیکل ورسره کړي ملګرو چې قسم په خدای زما په زړه کې ورسره هم کرښې لاړې. خو چې کله مې دا ویډیو وکاته او ګاډی مې وکتو ګاډی د یوسف جان لاله چې کوم دی نو. راځئ دا ویډیو ګورو، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوم. ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ وکاتو چې ساز مې سره پرېښی سیټ کې یوسف جان لاله چې کوم تصویر دی دی ورسره هم پرېښی دی او ډیشونه هم ورکوي چې یاره دا د یوسف جان لاله ګاډی و. افسوس په داسې خلکو باندې یار چې د یو لایک دپاره د یو فالو دپاره یو کس مړ کوي. یار روغ جوړ انسان وي، د یو لایک دپاره د یو فالو دپاره یې هغه مړ کړي. پښتنو دا سم شروع کړي دي یار، لږ ویښ شئ. د خلک په مړینو باندې تاسو ځانونه مخکې کوئ، ځان کې خپل ټیلنټ پیدا کړئ، خپل پښتنو له داسې کانټینټ جوړ کړئ، یو میسج ویډیو داسې کانټینټ جوړ کړئ چې هغه پښتانه تاسو د هغې نه پېژني. تاسو په سبب یا د دې نه خلک پېژني چې یاره دا هغه پیج دی چې یوسف جان لاله د مړینې ویډیو چې کوم ده دا پې شیر شوې وه. تاسو بیا خلک د دې نه پېژني. تاسو خپل ځان سره لږ سوچ وکړئ یار، تاسو په دې خپل ګریوان کې لږ وګورئ چې دا موږ څه کوو. یار چې کله ما دا ویډیو وکته زه هم ډېر خفه کړم، خو د هغې نه پس ما چې د یوسف جان لاله کوم کیمرامین دی طارق د هغوی سره ما رابطه وکړه. دا کوم یوسف جان لاله چې کوم تاسو پروګرامونه ګورئ دا د ټول د کیمرامین په سر باندې وي. د هغوی کیمرامین سره چې ما کله رابطه وکړه هغوی وویل چې یاره الحمدلله یوسف جان لاله چې کوم دی سور کې دی او الحمدلله ژوندی دی. ملګرو زه په څه وجه خفه شوم؟ د ټولو نه مین وجه دا وه چې رښتینی صحافي په ټولو صحافیانو کې رښتینی صحافي دا دی او د خاورې خدمت، د غریب خدمت صرف او صرف یوسف جان لاله کوي. زمونږ پې خفه کېږو، زمونږ استاد هم راځي او زمونږ مشر دی. پښتنو له چې دا کم داسې دروغ ویډیوګانې راوړي چې یاره دا کس مړ شو دا کس مړ شو، په هغې باندې د خپل پیج ویورز چې کوم دی د خپل پیج کامنټ لایک دا زیاتوي. نو دې پښتنو له مې دا ریکویسټ دی، دا اپیل دی چې پلیز ریل ویډیو راوړئ، پښتنو له یو ښه میسج راوړئ. تر کومه پورې تاسو پښتانه مړه کوئ چې یاره نن دا کس مړ شو نن دا کس مړ شو. اخر به هم تاسو د میسج چې کوم ګوري تاسو له په کمنټ کې خلک خیرې کوي او تاسو له به کانسل کوي. نو پلیز د دې خبرو نه واوړئ، ځان له یو ښه کانټینټ پیدا کړئ، میسج ویډیو جوړوئ. ډېره مننه چې هر چېرته هر مې علم خوشحاله او آباد لره. راکړه ماله اجازت دی، الله په امان.